انسان چې وویني په خوب کې چې د رشتہ داران د کره راجمع شوي دي، د دې تعبیر دا دی چې دغه انسان کره به الله رب العزت یوه خوشحالي را. بسم الله الرحمن الرحیم. که یو انسان په خوب کې وویني چې د رشتہ داران د کره راجمع شوي دي او د مختلفو ځایونو نه راغلي دي، د کور ته راجمع شوي دي، نو دا یاد ساتئ د دې مختلفې معناګانې کیدی شي او د انسانانو د خوب په بدلیدلو سره هم، یعنی د انسان د بدلیدلو همدغه خوب به یو انسان بلیدلی یو رنګې تعبیر چې بل انسان یې وویني د هغه دپاره بل رنګې تعبیر، نو په دې سره هم تعبیر مختلف کیدی شي. دا یاد ساتئ کم یو انسان چې وویني په خوب کې چې د رشتہ داران د کره راجمع شوي دي، د دې تعبیر دا دی چې دغه انسان کره به الله رب العزت یوه خوشحالي راولي او په دې خوشحالۍ کې به ورسره رشتہ داران هم شریکېږي. یا یوه ښځه دا خوب وویني او په خوب کې داسې وویني چې د دې د خاوند سره جګړه شوې ده یا دغه رنګه په کور کې جګړه شوې ده، په کوم کور کې چې واده ده او د دې رشتہ داران بیا د دې کره راغونډي، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې د دې د صلح دپاره، دې ته د تسلی ورکولو دپاره او د دې د راضي کولو دپاره دا جمع شوې ده او خلک را جمع شوي دي. یا دغه رنګه یو کس وویني چې څه خفګان راغلی دی په کور کې او د هغې په باره کې رشتہ داران را جمع شوي دي، د مختلفو ځایونو نه راغلي دي. معنا دا چې په رشتہ دارانو کې ټوله چې کم حاضر شوي دي، د لیدلي دي په خوب کې، دغه ښه خلک دی او د ده سره عقیدت لرونکي دي، د ده سره مینه لرونکي دي، په زړه کې ورته هېڅ بغض نشته دی. او که چېرته په خوب کې دی وویني چې د ده رشتہ داران د ده د غم یا د خوشحالۍ په موقع باندې بعضې رشتہ داران داسې دي چې هغې ولیدل چې دی نه دي شریک شوي زما سره په غم کې یا په خوشحالۍ کې، دا د دې دلیل دی، دا د دې دلیل دی چې شاید د دغه رشتہ دارانو په زړه کې د ده نه یا څه خفګان پروت دی او یا د ده سره په زړه کې څه حسد دی او یا څه ګیلې په زړه کې دي، نو د هغې لرې کول پکار دي. نو دا د دې خوب لیدلو مختلف پهلوګانې او مختلف صورتونه وي، نو په دې صورتونو کې که چېرته دا ما چې کوم بیان کړله داسې خوب انسان وویني نو دغه تعبیرونه به وي. او که چېرته د دې یعنی نور صورتونه پکې هم جوړېدی شي چې انسان خپل رشتہ داران وویني په خوب کې، بلا شی صورتونه پکې جوړېږي، خو به هر حال بیا ویډیو اوږدېږي، د هغې په بنیاد باندې هغه ټول صورتونه دلته نه بیانېږي. نو لہذا چې د چا نور څه خوبونه دغسې لیدلی شوي وي په کمنټ کې ووایه، امید ده انشاءالله چې زه به بیا درته د هغې جواب هم درکړمه چې هر څنګه خوب وي، زه به بیا د هغې تعبیر درته ووایم انشاءالله د الله تعالی په فضل او کرم سره انشاءالله.